أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله مولانا العظيم. ان المنافقین بشکا منافقان با فی الدرک الاسفل پر ډیرا خطا طبقه کی وی من النار د اورنا ولن تجد او تبا هیڅ کلا بیانمو میں لهم دا غید پارا نصیرا سوک مددگار الا الذین تابوا مگر کم خلق چه توبو کی و اصلحو او اصلاحو کی واعتصموا باللہ او مضبوطی سرعونی سی اللہ و اخلصو او خالص کی دینہم للہ خپل دین دا اللہ دا پارا فاولئک مع المؤمنین نو هم دا خلق دی مسلمانانو سره وسوف یؤتی اللہ او ډیر ضرب ورر کی اللہ تعالی المؤمنین مومنانو تا اجرا عظیما اجر لوی ما یفعل اللہ سبکی اللہ تعالی بعذابکم تاسو تا پا عذاب ورکولو ان شکرتم کچری تاسو شکر وکي و آمنتم او ایمان راوړی وکان الله شاکرا علیما او الله رب العزت دے قدردان او پوها. سورہ نساء 145 نا 147 نمبر آیتونه چې د 15مې سپاره اخیری درې آیتونه دي نننی درس کې شامل دي. لنبی آیت کے اللہ رب العزت منافقانو انجام خودل ہے. کافر انکار کون کے دے مشرک اللہ سرا شرک کون کے دے خدا غی دا کار دا عمل دا عقیدہ اغا ظاہر دا. دشمن دو قسمی یو خکارا او یو پٹ. د ښکارا دشمن سهم طریقہ کاری حمله کوي دا غي د حمله انسان جواب ورکول شي بند کول شي دا غي د پارا منصوبه بندي کول شي پلانینګ کول شي او هغه دشمن چې هغه پټ وي دا هیڅ پته نه نو ظاهری دشمن هغه کافر مشرک غیر مسلمہ حملہ کون کے انکار کون کے او یو پٹ دشمن دے چې هغه منافق دی هغه بتا سره ناسته پاسته هم کوي ستا کلمه به هم وایي ستا د دین او د مذهب اعلان به هم کوي د باور د پاره د یقین د پاره به قسم هم د الله در ذات اخري د قرآن بخوري او مختلف طریقوں سره هغه دومره نږدې راشي چې انسان هغه خپل ګڼي خو حقیقت کې هغه خپل نه نو د دا دوکا د دا دشمنی د طرف نه نقصان هغه ډیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې هم دا خلک دا د زړه کوګواله دی او ترڅو چې انسان خپل د دې کیفیت نه د وتو کوشش نه کوي
هغه بل څوک نشي سمول. نو په دې آیتونو کې الله رب العزت هغه انجام او خود کې دې شي دین او یریږي او سم لارې ته راشي. د جهنم و طبقې دي، و منزله دي، و خانې دي، هغې کې چې ټولو نه سخته درجه ده او ټولو نه ښکته درجه ده، هغه د داسې خلکو دپاره چې هغې ته منافق ویلی شي، هغې دپاره الله تعالی تیاره کړي. دشمن نه چې کوم ظاهر و هغه نه هم انسان ته نقصان را رسي، مسلمانانو ته ډېر نقصانات را رسي، او چې دا کوم پټ دشمنانو او هغه بیا د اسلام په جامه کې و، د دین په جامه کې و، د هغه یا کوم نقصان دی تر ننه پورې عالم اسلام مختلف ځایونو کې د هغې د لاسه زخمي دی. تاریخ کې میر جعفر او میر صادق چې یادېږي هم د دغه منافقت د وجې مسلمان له دوکه ورکړه، خپل دنیاوي فائدې دپاره کافر سره مرسته وکړه. نو الله تعالی وی ولن تجد لهم نصيرا، دی به ټولو کې ښکتنی طبقه کې او لاندې درجه کې به پراته وي او د دی به څوک مددګار نه وي. جهنم نه دی بیا وتی نشي، او جهنم باندې الله رب العزت داسې داروغه او داسې چوکیداران داسې فرښتې مسلط کړي دي چې هغې ړندې او کڼې وي، هغې چې وهل ټکول کوي نو نه به د دی تکلیف ویني او نه د دی د تکلیف هغه آواز به اوري، نو رحم به په هغې کې نه او د وتو دی کوشش نشي کولی، تښتېدی نشي د هغه نو ځکه الله تعالی وي څوک مددګار یې نشته. او د الله د گرفت نه او د الله د پکړ نه څوک دوره طاقتور ده چې څوک را خلاص کړي، سوال نه پیدا کړي. د هغې تکلیف نه او د هغې جهنم د لاندې طبقې نه د بچ کېدو بس یو لاره ده، الا الذین تابوا، توبه دې وباسه. توبه یې وباسله نو څنګه الله تعالی د کفر نه توبه کوونکی، د شرک نه توبه کوونکی معاف کوي، د منافقت نه هم چې څوک توبه وباسي واصلحوا ورسره اصلاح وکړي ځان، دا نه چې توبه په خولې باندې یا الله زما توبه زما توبه کارونه یې کوي، دا توبه نه ده. توبه دریو خبرو ته وایي چې کم ګناه کې اخته دی هغه فوراً پرېږدي، آینده دپاره د نه کولو په ښه اراده وکړي، او دریم نمبر باندې چې صحیح کړي دی هغې باندې خپېمانې، نو علي دا توبه قبلیږي مکملیږي. نو چې دا خلک توبه وباسي، خپل اصلاح وکړي، کارونه خپل سم کړي، واعتصموا بالله او د الله دین او د الله احکامات مضبوطی سره ونیسي، واخلصوا دینهم لله او د الله د رضا دپاره کار کوي. بره مونږ ووایي که نه چې خلکو ته د ښودنې دپاره کارونه کوي، نو خلکو ته ښودنه پرېږدي، صرف الله د رضا دپاره کار کوي. قومو کو ساله سستی کوي په منځونو کې هغه د پرېږدي او الله رب العزت د کم دینی احکامات څومره دي هغه د ښه مضبوطیا سره ونیسي. او واصلحو هلته کې راغلی چې هغوی د الله ذکر نه کوي او په شک کې مبتلا دي، نو د الله ذکر دې هم ډېر ډېر کوي، د شک نه دې بهر راوځي. او دغه شانتې هغې یو خصلت دا راغلی چې کافرانو سره دوستي ساتي او مسلمانان پرېږدي، دغه طریقه هم پرېږدي. دا ټول د اصلاح کارونه چې وکړي فاولئک مع المؤمنین، نو اے مؤمنانو اوس هغوی تاسو سره دي، یعنی توبه یې وباسله، خپل اعمال یې درست کړ او کم منافقت والا کفر والا کارونه یې کول هغه یې پرېښودل، نو اوس دی د کلمې رونه دي، اوس دی مسلمانان دي. او داسې مسلمانان چې ایمان یې خالص کړي د الله دپاره، د الله د رضا دپاره توبه وباسلي، خپله اصلاح یې کړي،
نو دا حقیقی مؤمنان دي او د دې لپاره الله رب العزت اجر عظیم اخلي لوی اجر اخلي الله تعالی بدیلا دنیا کې هم بدله ورکي او اصل بدله خو د آخرت ته چې الله تعالی به غیله ورکي بیا الله تعالی وی ما يفعل الله بعذاب الله تعالی ته څه ضرورت ته چې تاسو له عذاب ترکي یعنی الله رب العزت دا تصور چې بس هغه ډانګې نیسلې ده او بس خپل بندگانو ته تیار ناشته او بس څنګه دی غلطي وکي او دی 1900 دی ته چینو سزا ورکوم داسې نه دی الله رب العزت حدیث شریف کې راځي چې خپل چې کوم رحمت دی خپل رحم دی هغه په خپل غضب او په خپل غصې باندې غالب کړی دی د او یو میندو نصیبه هغه خپل بنده سره مینه لري یو مور دا نه غواړي چې زما بچی دی اوس وځي ټکره دی اخري یا او دی خویږي یا هغه ته نقصان ورسي نو الله څنګه غوښتی شي چې زما بنده په تکلیف کې یا زما بنده همیشه د پاره ناکام شي الله تعالی بس دو کارونه کوي تاسو لزا عذاب نه درکوم شکرتم و آمنتم پوخ ایمان صحیح ایمان راوړ خدا غینه مخ کې شکر وکړه شکر د ایمان رومبای پوړای ده بعض ځایونه کې د شکر او ناشکری دا کفر او ایمان دیتا ویل شي یعنی ناشکری هغه کفر نو دې مطلب دی چې شکر هغه ایمان دی شکر انسان علی کوي چې هغه خپل حقیقی انعام ورکون کې او حقیقی نعمت کون کې هغه او پیژني او حقیقت کې نعمت ورکون کې انعامات ورکون کې مونږ له دا بدن او د بدن ټول اعضاء صحیح را کون کې نور قسمه قسم احسانات کون کې هغه یو الله نو چې هغه انسان او پیژني دی به شکر هم کوي او دی په هغه باندې ایمان هم راوړي نو دا الله رب العزت شکر او په الله باندې یقین او ایمان چې انسان لري نو هغه ته عذاب باندې ورکول کیږي بلکې الله تعالی به وکان الله شاکر علیم الله تعالی خو ډیر زیات قدردان معمولی غونډه کې عمل باندې هغه بخنه کوي یعنی بنی اسرائیل هغه زنانه چې بدکار وا خدا الله رب العالمین په یو مخلوق باندې هغه رحم وکړ الله تعالی وبخل نو ګورم معمولی غونډه کې کار باندې الله تعالی څومره قدردانی کوونکی نو هغه کس چې ایمان راوړي او نیک عمل کوي توبه وباسي اصلاح کوي خپل خالص ته الله د پاره ټول کارونه کوي نو له هغه باندې الله تعالی مهرباني نه کوي هغه خو د هغه نور نه هم زیات سیوا ورکوي او علیمه دا انسان د هر عمل نه خبردار دی د انسان د ساخت نه خبردار دی چې انسان ما پیدا کړي او جوړ کړي کمزور دی نو د لږ کار باندې هم زه خوشاله الحمدلله پنځمه سپاره مکمل شو الله تعالی دې موږ ټول له د دې اجر او بدلی د خپل شان مطابق راکړي الله تعالی دې خپل کلام سره خپل قران سره همیشه همیشه وابسته وساتي ان المنافقین بیشک منافقان با فی الدرک الاسفل په ډیر لاندې نه درجه کې وي من النار د اور ولن تجد او تب هیڅ کله نمومي لهم نصيرا هغوی د پاره مددگار الا الذين تابوا مگر چا چې توبه وکړه واصلحوا او اصلاح یې وکړه واعتصموا بالله او مضبوط یو انسل د الله حکمونه واخلصوا دینهم لله او خالص یک خپل دین د الله د پاره فاولئک مع المؤمنین پس دا خلق مسلمانانو سره دي وسوف یؤتی الله او ډیر ضرب ورکی الله تعالی المؤمنین مؤمنانو ته اجرا عظیما لوی اجر ما يفعل الله سبقي الله تعالى
بعذابکم تاسو ته په عذاب در کولو ان شکرتم کچر تاسو شکر وکئ و آمنتم او ایمان راوړئ وکان الله او دی الله تعالی شاکرا علیما قدردان او پوها آمین الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك